د زابل ولایت مقام په نوې جوړېدونکې ودانۍ کې د یو باب مسجد د بنسټ ډبره د چارواکو له لوري کېښودل شوه. د زابل ولایت مقام ویان په خپلو خبرو کې وویل چې دغه مسجد د وزارت داخله په بودیجه د 14.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یو کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول په یو پوړ کې جوړیږي او د 600 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا به ولري. نړۍ جامع مسجد چې د زابل ولایت مقام کې جوړیږي د کورنۍ چارو وزارت د تعمیرات لخوا څخه بودیجه ورکړل شوې ده چې بودیجه 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي او یا د جامع مسجد په د یو کال په جریان کې ان شاء الله پروژه به بشپړه شي. دا مسجد یو منزل مسجد ته د 600 منځګزارانو ظرفیت په ول د یادونې وړ ده چې په زابل کې د بیا رغونې کارونه پیلېدل د ولسونو د خوښۍ سبب ګرځېدلی.